یوې ځوان نجلۍ سره یې مینه شوه. نیت یې وکړ چې کوژده یې کړي، نو د هغې په اړه یې پوښتنې پیل کړې چې څنګه نجلۍ ده. د هغې په باره کې شکایتونه ورته وشول چې خلک خبرې پکې کوي. نو ډېر خفه او په خپله اراده کې شکمن شو. یوه ورځ یې یو عالم ته خپله ستونزه وړاندې کړه. هغه ورته وویل هغه پرېږده، زه به لور درکړم، خو زما د لوڼو په اړه له خلکو پوښتنې وکړه چې ډاډه شي بیا راشه. ځوان ولاړو او د عالم د لوڼو په اړه یې پوښتنې پیل کړې. لنډه دا چې خلکو هغه هم ښې نه یادولې او مختلفې خبرې یې پکې کولې. نو هغه یې هم پرېښودلې. بله ورځ یې عالم ولیده، ورته ویل و ځوانه تا څه وکړل؟ زه خو تا ته انتظار یم. هغه ورته وویل ملا صاحب ستا د لوڼو په اړه هم خلکو ښې خبرې نه کولې. عالم ورته وویل ګوره ځوانه، زه شنډ یم، هیڅ اولاد مې نه ده شوی، نو د خلکو په خبرو ویلو فیصلې هیڅکله مه کوه.